رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل که چرته دا امکانات او گنجائش وي چې انسان دی انسان ته سجده وکي، بشر دی بشر ته سجده وکي، نو ما به د ښځو ته ویلی وی چې خپل خاوند ته سجدي وکي، ځکه الله په ډېر لوی حق د خاوندان ویښی دی او دومره حق یې پیښی دی. د الله نبي ورته دا وفرمیل چې که د دې خاوند دا وجود زخمی شي او دا نونه او پړاقې را وخیږي پې او دا ښځه لګي په دې خپله ژبه باندې د دې دا نونه پاکوي، وی بیا هم د خپل خاوند حق نشي ادا کولی. صفوان بن معطل رضی الله عنه یو صحابي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس کې د صحابو سره ناست دی او همدا صفوان رضی الله عنه سره موجود دی. نو دا ښځه راله د صفوان رضی الله عنه زوجه د خپل خاوند باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته درې اعتراض وکړل. درې ویلې د الله رسول زما دا خاوند صفوان چې دا چې زه مونځ کوم ما وایي په مونځ راله والله کوي. دویمه دا ده که زه نفلي روجي نیسمه روجې را باندې ماتې کي. او درېیمه دا ده چې دی د سارې نه راپاسي تر دې چې نور راوخیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفوان ته وایي دا ښځه څه وایي؟ هغه ورته د الله رسوله کې اجازت دي زه به یې څو خبرې وکړم. ویل زما دا ښځه چې مونځ کوي دوه صورتونه وایي دا اوږده اوږده په مونځ کې، او زه ورته یم چې یو صورت وایه مونځ به مختصر ختمې، زه خو ستا خاوند یم نوجوان یم. نو وایي دا دوه صورتونه یو رکعت کې وایي زه ولې هغې باندې وال ورکوم. محمد رسول الله صم دې ښځې ته وایي وایي یو صورت کافي کېږي یو وایه، چې خاوند یې تا ته وایي چې دوه صورتونه مه وایه یو وایه بس یو وایه پهی که. وایي دویمه خبره چې دا کوي چې یاره دا ما باندې روجې ماتوي. نو وایي زه وانا رجل شاب نوجوان سړی یم، زما خواهشات او شهوات دي چې زه کور ته راشم دا روزانه په نفلي روژو باندې اخته. نو وایي زه په دې باندې روژه ماته کړم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل دې بې ښځې ته ویل هېڅ ښځې ته دا حق نشته دی چې دا د خاوند اجازت نه غیر روژه ونیسي، چې روجې نیسي ول دنه به اجازت علي. ستا حق دا نشته چې ته د اجازت نه غیر ته روژه ونیسي. نو ورته وفرمیل چې کله م روژه کېږي د خاوند په اذن به روژه کېږي، چې در ته اجازه نه کړي بس روژه مه نیسه، که دی در باندې روژه ماتي در د حق دی. هوایي درېیمه خبره چې زما دې ښځې وکړه چې زه د ساره پورې نور راختو پورې اوده یم. نو وایي زه زمیندار سړی یم، کار کسب ولی به ټول ورځ ستړی شم، چې د شپې څملمه نو وایي موږ نشو راپاڅېدی تر دې پورې چې نور نه یې راختلی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې کله ګوره رایښ شي مونځ کوه، چې کله م رایښ شي مونځ بیا قضا نه کړي، مونځ کوه بیا.